قانونو وزارت وايي هیڅکله به پر پاکستان سکاره په کلدارو ونه پلورو. د قانونو او پټرولیم وزارت وايي چې نړیوال بازار ته په کتو سره د ډبرو سکرو پلوري او اوس مهال یې بیه شاوخوا 200 امریکایي ډالره ده. د وزارت سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور له ملي تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې له هیڅ هیواد سره پر نورو پیسو د قانونو په پلورلو کې معامله نه کوي او له پاکستان سره تر اوسه په کلدار سکاره نه دي پلورل شوي او نه به راتلونکي کې دا کار ترسره کړي. نوموړي د غرض زیاته کړې چې افغانستان اوس مهال په زیاته اندازه د ډبرو د سکرو قانونونه لري او شاوخوا $1 میلیارډ هر کال له دې سکرو څخه افغانستان ترلاسه کولی شي. د ویلو ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې ګواکې له افغانستان څخه پاکستان ته صادرېدونکي سکاره په کلداره باندې پلورل کیږي، خو د قانونو وزارت سرپرست وایي چې په بهرنۍ کرنسۍ هیڅکله معامله نه کوي. بل لور ته افغان او پاکستاني چارواکو پر سوداګریزو اړیکو خبرې کړې. د افغانستان د سرپرست حکومت او سوداګرو یو ګډ پلاوی وزیرستان ته د سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کړې دي. په افغان پلاوی کې د خوست د سرحداتو او قبایلو چارو رئیس مولوي کلیم الرحمن، د دفاع وزارت استازی مولوي اختر محمد او یو شمېر سوداګر شامل و. سرچینې زیاته کړې پلاوی په وزیرستان کې له پاکستاني چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو، روغتیايي اسانتیاو، صادراتو او وارداتو خبرې کړې دي. په راپور کې راغلي چې افغان پلاوی هلته د پاکستان له پوځي چارواکو سره هم پر سرحدي ستونزو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. سرچینې ویلي چې په دې لیدنو کتنو کې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو او سوداګرو او ترانسپورټونو پر ستونزو او اسنادو هم خبرې شوې دي. قدرمنو دوستانو، ښې چارې